په 2020 د شلاوریزو نړیوال جام کې د افغانستان لوبې او د هغو ټیکټونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم درنو دوستانو، تاسو همدا مهال ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او سره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. د نړیوال شلاوریزو جام ټیکټونه خرڅلاو ته وړاندې شوي. د کرکټ نړیوالې شورا د سړو او ښځو نړیوال شلاوري جام چې په 2020 کال کې په اسټرالیا کې ترسره کیږي ټیکټونه په انلاین بڼه د خرڅلاو لپاره وړاندې شو. د ښځو نړیوال شلاوري جام چې 10 لوبډلې پکې شاملې دي د 21 فبروري نه تر 8 مارچ پورې ترسره شي چې ټولې به پکې 23 لوبې ترسره کیږي. همداراز د سړو نړیوال شلاوریز جام د اکتوبر په 18 پیلیږي چې تر 15 د نومبر پورې دوام کوي او 8 بیلابیلو ځایونو کې به ترسره شي. د کرکټ نړیوالو شورا ټیکټونو لږ تر لږه بیه 10 امریکایي ډالر ټاکلې ده. همداراز د ماشومانو لپاره بیا ټیکټ په 15 امریکایي ډالر دی. د ښځو لوبو لپاره همدا اوس خلک ټیکټونه ترلاسه کولی شي. همداراز د سړو لوبو لپاره به لومړی پړاو د اکتوبر تر 9 نیټې پورې دوام وکړي. په 2020 نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان په ګډون اسټرالیا، پاکستان، هند، انګلستان، سویلي افریقا، نیوزیلند، ویسټ انډیز، سریلانکا او بنګلادیش لوبډلې شامل دي. همداراز 6 لوبډلې به 2019 ECC نړیوال شلاوریز غوراوي لوبو څخه شلاوریز نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې په متحده عربي اماراتو کې د اکتوبر له 11 نیټې بیا تر نومبر 3 نیټې پورې ترسره کیږي. د افغانستان لوبې د کرکټ نړیوال شلاوریز جام په درشل کې چې په 2020 کال د اکتوبر په 18 نیټه په اسټرالیا کې پیلیږي 14 لوبډلې پکې ګډون لري او 15 لوبې به ترسره کیږي. یا نړیوال جام ته په لومړي ځل افغان لوبډله نیغ په نیغ لاره پیدا کړې چې په سوپر 12 یعنی 12 پړاو کې به خپل لومړی لوبه د کوالیفایر A دویمې لوبډلې سره د اکتوبر په 26 نیټه ترسره کوي. همداراز په دویمه لوبه کې به بیا د کوالیفایر B یو لوبډلې سره د اکتوبر په 28 نیټه لوبه ترسره کوي. همدا افغانستان با خپل درېمه لوبه د سویلي افریقا سره د نومبر په 1 نیټه مخ کیږي. له انګلستان سره د نومبر په 4 نیټه او له هند سره به د نومبر په 8 نیټه په سیدني لوبغالي کې لوبه ترسره کوي. کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم